کم زرها د زندگی نا ستم گراوتا نم د زړنا وتا نم د زګراوتا هوښیاران وایي چې د زړه راز به په زړه کې ساتې هغه نادان ول خولې به یې خبره وتا. د ستوري پښتو ادبي جرګې شګې کورونو اصحاب بابا روډ کلیزه مشاعره د نوید تراب افریدي په ځای کې شګې کورونو کې د مقدر شاه مقدر افریدي په صدارت کې وشوه. د سټیج فرایز د جرګې چیرمن فلک نیاز نیازي د پښتو د عامل مجلې مدیر زاهد خان شیدا او مدیر اعلی شهاب عزیز ارمان په شریکه تر سره کړل. په دې موقع نومیالي لیکوال ادیب ډرامنګار او شاعر خاغلی سعدالله جان برق خاغلی غانټول یوسفزی فیاض مشال او ممتاز حسن دولتزی مشران ملمانو او نور درانه ملمانه. زموږ د دې محفل ډیر خوږ مشر زموږ د سرحد پټکي سعدالله جان صاحب هغوی مشر ملمدي دا غینه پس زه درون استقبال سره د مشره کورسای غیلم ورکوم محمد اسلام عابد صاحب بل زموږ د دوزو د سیمې واصف الله داودزی صاحب دریم مشر هم دی بل زموږ یو اعزازي ملمدي حیات اقبال حیات صاحب هغوی خپل د مشره کورسای سمباله کیږي. په دې موقع کې یو خوا د ادبي خدماتو په اعتراف کې د علاقې شاعرانو ته او د نورو سیمو لیکوالو ته ستوري ادبي ایوارډ او تعارفي اسناد ورکړي شول. نو بل خوا دا غونډه او د رخصتۍ مشاعره د بره پښتونخوا افغانستان د زلمی شاعر هارون رشید کمال په درناوي کې را جوړه شوې وه. د پښتو ژبې او ادبي خدماتو په اعتراف کې چې کومو درنو شاعرانو او ادیبانو ته د ستوري ادبي جرګې لخوا ایوارډونه او تعارفي اسناد ورکړي شول د سټیج سکرټرانو د هغوی نومونه په دې ترتیب واغستل. ټولو مخکې هارون رشید کمال ته خواستې چې هغه راشي خاغلی شمشیر صابر افریدی خاغلی سرشار محمد افضل صاحب خاغلی زاهد خان شیدا صاحب خاغلی فلک نیاز نیازی صاحب خاغلی نوید تراب افریدی صاحب د ځان تیار خاغلی سید منور شاه اسیر صاحب خاغلی شاهد ګل شاهد صاحب خاغلی سید ارمان باچا صاحب خاغلی عبدالقدیم افریدی صاحب خاغلی انعام الله شاه صاحب خاغلی بلال نسیم خاغلی منور شاه منور خاغلی جانس علی زوال سمین بشر صاحب عبدالرازق شهاب صاحب نائب صدر جابر خان ملنگ صاحب کشر سکتر زاید علی زاهد صاحب رابطه سکتر عوض خان غالب صاحب د اطلاعاتو سکتر بخمنیر بخ صاحب میډیا سکتر رسول سید پردیسی صاحب سټیج سکتر ډاکټر سید انعام الله شاه صاحب خاغلی اقبال حسن صاحب خاغلی عبدالقیوم صاحب شیر حسن شیراز صاحب مراد علی مراد صاحب او شهاب عزیز رحمان صاحب. د ستوري ادبي جرګې عہدیدارانو صدر نوید تراب سرپرست سرشار محمد افضل راحت شاه بدر بخاری چیرمن فلک نیاز نیازی او سینئر نائب صدر شمشیر صابر په خپل خطاب کې د راغلو ملمنو لیکوالو شکریا ادا کړه او د جرګې په اغراض او مقاصدو یې رڼا واچوله. سرچینه د تنویر زما په ذات کې خدای دې مړ نه کړي ضمیر په زما په ذات کې ناستو ډیرو درنو ملمنو سعدالله جان برق صاحب مقدر شاه مقدر صاحب واصف الله داودزی صاحب حیات اقبال صاحب نور درانه غړي مینان څومره چې دلته راغلي دي ټولو ته السلام علیکم. ټول ستړي مشئ. د پښتو ژبې د خدمت لپاره د مونږه په 2011 کې دا کوشش شروع کړو چې زموږ د باړوزي میانه د وزو علاقې کې د پښتنو لپاره هم سره اهل ځلې شروع کو نو هغه مونږه د جرګه په 2011 کې د دې انعقاد کړو. مال خو ځاني نه پښتو راځي نه په پښتو پوهېږم خو کوشش کې روان یو چې د خپل ژبې مونږه څه خدمت وکړو چې مونږ یې مزده کو او نوې نسل زبر برق صاحب او مقدر شاه صاحب او واصف الله داودزی صاحب او غانټول صاحب حیات اقبال صاحب جاوید ماما او اسلام آباد صاحب دې شکریا دا کوم تاسو ته دا یو هغه پیش کوم ځکه چې زما خپل سکول د هایر سیکنډري په دې کې پښتو لاندې په ځمکه پرته ده نو زما خپل د خواهش ته چې دا نوې نسل زما د پښتو زده کی نو چې دا په سکولونو کې د ژبه د پښتو لازمي کړي. راځو آزاد مشاعره طرف ته خواست کوم خغلی اجمل فاروقی ته چې راشي خپل کلام وړاندې تیر باندې لکه خنجر را پسې اوس هم ګرځي لچا د مړو سترګو نظر را پسې اوس هم ګرځي. خواست کوم خغلی اسدالله رومان ته د چا قاتل نظر ته مې خډې رو جړل ودرېدم هغه ستمګر ته مې خډې رو جړل. خغلی سلیمان مهار ترا ته وایا قربان پښتنه چانه وکړم د خپل رخي ګریوان پښتنه چانه وکړم. جنید معصوم ته خواست
خواست چې راشي او څه ژوندي شعرونه تاسو ته ووایي. زما به ورته شنه لوخړه سر نه راخطا چې هغه لیونی به د ګودر نه راخطا. ښاغلي الطاف حسین اقبال ته خواست چې راشي. دا زما د وینو تږي خپل مطلبي ټول یاران چې څه مطلب لره خواږه شي خندا وګوره. ښاغلي شاهد ګل شاهد صاحب ته خواست کوم چې راشي. اشنا دا په جړه او په سلګو تر سره کیږي د ستړي ژوند قصه ده په دمو تر سره کیږي. ښاغلی سجاده صد صاحب چې و غریبانو چا نه غوښته په کور زړېده د وخت د سختو رواجونو راله خور وجلې. زاهد خان شیدا صاحب ته چې راشي خپل کلام وړاندې. یو داسې درد لکه چې غروي په منځ پړک چودلې، یو داسې تو لکه چې اور په سمندر کې بل وي. اوس راغواړم هارون رشید کمال. تصویر مې د جانان لاس کې نیولې دی روان یم، یو ګل مې هغه شان لاس کې نیولې دی روان یم. فیاض مشال صاحب ته دعوت ورکومه. هوښیاران وایي چې د زړه راز به په زړه کې ساتې، هغه نادان ول خولې به یې خبره وته. حیات اقبال حیات صاحب ته خواست کوم چې راشي او نن خپل کلام. مونږ د سرونو لو په نه کولو ګینې مونږ هم په کور کې لور ساتلو. ممتاز حسین دولزی صاحب ته درخواست کوم چې راشي. خوږې خوږې خبرې یې شکرې دی علمه په زړه کې عقیدت خو به ساتم د چا د مینې. ښاغلی واصف الله خان دودزی. ګونګې دي خدایا په وطن د بارانونو جبې، ځکه خوشبو نه خوروي اوس د ګلونو جبې. زلمی شاعر او روداد لیکونکي سید ارمان باچا په هارون رشید لیکلي خپل لیکلي تکل او د جرګې په کارکردګۍ او مقاصد خپل لیکلي مقاله ووروله. مشر ملما سعدالله جان برق په خپل خطاب کې وویل چې د دې دور د لیکوالو دا ذمہواری جوړیږي چې په خپل تخلیقاتو کې نوې خیالونه او نوې موضوعات ځای کړي او د وخت د تقاضو مطابق لیک او تخلیق وکړي. نن سبا زموږ د پښتنو وظیفه شوې دي چې ارزه کې ای پښتو سره دا وشول او پښتو سره دا وشول، پښتو سره خدا وشول دشمنانو وکړل خو تا وسره څه وکړل، دا څوک نه کوي یا تا ولا څه وکړل. خو د خوشحالۍ یو خبره پکې شته په دې نوي کل کې په دې نوي دور کم از کم دا احساس خو را پیدا شوی دی چې زموږ یو ژبه شته او د هغې څه حقونه هم شته. دا احساس هم ډېر لوی شی دی چې دا را پیدا شو او د ټولو نه هر څه کې دغه خبره ده چې اول خیال پیدا کیږي بیا په باندې عمل پیدا کیږي بیا کار کیږي کنه. نو دا چې خیال را پیدا شو نو دا ډیره د خوشاله خبره ده. شاعري خو یا هغه ده او دا ټول علمان وایي چې ته پکې څه نوې خبره کولی شي. که دې دړې خبرې خو مخکې دي چې کمې شوي دي کنه نو بار بار ته لګي او یا که نوي نشي کولی نو چې زړه خبره خو په بل نوي رنګ کې وکړي چې دا دواړه خبرې هم پکې نه نو بیا هسې ټکي برابرول دي نو هغه خو خاص خبره نه خو هر څوک برابرولی شي چې لږ ډېر دغه وي. د دې مشاعرې صدر مقدر شاه مقدر په خپل خطاب کې دا حقیقت په ګوته کړو چې د لر او بر د پښتنو ترمنځ فاصلې به په کلک تړون او د لر او بر په ادبي غونډو کې د لر او بر د لیکوالو په ګډون ختميږي. د ستوري پښتو ادبي جرګې یو ډېر زیات لوی زیار او لوی کړاو او لوی خدمات دي. د پښتو په حواله سره به زه دا وایم چې پښتو زمونږ یو ډېره زیاته زړه ژبه ده او د دې لپاره باید چې هر پښتون هر لیکوال د دې لپاره ډېره خواري وکړي او د دې هغه لمن فراخۍ ته چې کوم دی ورسوي او کمال صاحب ته چې کوم دی که هغه هر چېرته وي زموږ په زړونو کې به وي او د افغانستان سره خو چې کوم لکه زم راځم زما ورسره ډېر روابط دي او دوی ته به هغه پیغام چې هغه وختي ورته چې کوم حیات صاحب هغه ورکړلو پیغام ورکړلو هغه پیغام زما د طرف هم د هغه دی چې هغه ته چې کوم دی مونږ یاد ساتي او دا کوزه پښتونخوا چې کوم دی د دوی په هغه کې چې کوم دی په یادګارونه کې خامخا موجود وي. په دې درنه مشاعره کې د ذکر شو ښاغلو ترڅنګ مراد علي مراد، شاهد ګل شاهد، نور محمد شیدا بابا، سجاد اسد مټه او د 400 شب قدر پیښور د خیبر جنسه او د نورو سیمو د قلم خاوندانو په ګڼ تعداد کې برخه واخیسته. حیات اقبال حیات، ریډیو پاکستان، پیښور.